د کشمیر شالونه چې په نړۍ کې ډیر شهرت او مینوال لري په لاسو جوړول کېږي او هنرمندان یې وایي چې د دې شالونو په جوړولو ډیر وخت لګي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر د بډګام ضلعې کاني هاما کلی بیا د کشمیري شالونو جوړولو لپاره ځانګړی نوم لري چې پکې جوړو شوو شالونو ته کاني شالونه ویل کېږي. په دې کلي کې څه د پاسه 200 کډۍ دي چې پکې خواوشا 600 هنرمندان دا شالونه جوړوي. کاني شالونه څه ځانګړتیا لري؟ یہ جو شال ہے یہ خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ دا شالونه ځکه ځانګړي دي چې په جوړولو کې ځانګړی تار کاریږي. بیا د ګلکارۍ په یو خاص طریقه د دې شالونو د جوړولو په وخت پکې دا ګلونه هم جوړیږي. تعلیم سے یا گراف سے. تاریخ زیاتوي چې د دوی جوړ کړل شوي ځینې شالونه په لکونو روپو خرڅیږي خو د هغې په جوړولو له 2 تر 3 کلونو وخت هم لګي. بلخوا یوه ځایي فیشن ډیزاینر غواړي چې دا ځانګړي شالونه د نړۍ هر ګوټ ته ورسوي. Obviously, one factor as to why Kashmiri shawls are unique is the material itself. په دې شالونو کې کارول شوی تار ډیر نرم او نازک دی نو دا په جوړولو کې مشکل وي خو دا شالونه بیا ډیر ګرم هم وي خو زه به بیا هم وایم چې د دومره نرم او نازک تار نه شال جوړول اسان کار نه دی. Working with it becomes really tough. که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د دې شالونو جوړولو ترڅنګ نور هم یو شمېر دودیز او کلتوري هنرونه شته خو دا سیمه وخت په وخت د سیاسي ناارامۍ او تشدد له پیښو سره مخ کېږي چې له وجې یې دا هنرونه په نړیواله کچه کم تر سترګو کېږي.